که چیرته ته نه غواړې په خپل بزنس کې د په خپل کاروبار کې د په خپل تجارت کې د پرمختګ وکړې نو دا 15 کتابونه چې اوس تاسو ته معرفي کوم دغه 15 کتابونه ته مه وایه. که چیرته ته دغه 15 کتابونه ووایې نو په کاروبار کې به دې حتما پرمختګ ترلاسه کړې، او که یې ونه وایې خپل کاروبار به دې په همغه شکل سره چې دی په همغه شکل سره به شاته پاتې کېږي او له منځه به ځي. لومړنی کتاب چې تاسو ته غواړم معرفي کړم افسانه کارآفریني ده چې پښتو ژبې ته نه دی ژباړل شوی، فارسي ژبې ته ژباړل شوی دی. دا کتاب په دې باندې غږیږي چې موږ څرنګه کولی شو خپل بزنس خپل تجارت چې دی هغه ته یو سیستم جوړ کړو، داسې یو سیستم ورته جوړ کړو چې که چېرته موږ نه وو مسافرت کې وو یا بل ځای وو یا مریض وو زموږ بزنس به کولی شي چې خپله په خپله فعالیت ترسره کړي، یعنې سیستم موږ باید ورته جوړ کړو. دا کتاب د داسې کسانو لپاره لیکل شوی دی چې په خپل کاروبار کې ډېرې ستونزې لري یا په خپل کاروبار کې کله چې دی نه وي نو هغه کاروبار یې هېڅ عواید نه لري، یعنې په ده پورې تړلی وي. یعنې موږ که وغواړو یو سیستم جوړ کړو دغه کتاب باید موږ حتما مطالعه کړو. دویم کتاب چې غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه بزنس موډل جنریشن یا د کاروبار خلق مدل کسب و کار په فارسي کې چې د هم پښتو ته نه دی ژباړل شوی. بزنس موډل جنریشن کتاب ما په نورو ویډیوګانو کې هم معرفي کړی دی چې که چېرته تاسو وغواړئ د کاروبار کې د نویو موډلونو څخه خبر شئ، یعنې نوي بزنس موډلونه تاسو ذهن ته درشي یا خپل کاروبار لپاره یو بزنس موډل جوړ کړئ، د عوایدو سیستم ورته جوړ کړئ، د پیرودونکو مو په ډلو ډلو وویشئ یا هغه ارزښتونه چې هر ډلې ته تاسو وړاندې کوئ هغه مشخص کړئ. دا ټول په بزنس موډل کې بحث کېږي. کله چې تاسو وغواړئ یو نوی بزنس شروع کړئ یا بزنس لرئ غواړئ بزنس موډل یې تغییر کړئ پرمختګ ورکړئ نو بزنس موډل جنریشن کتاب چې دی تاسو لپاره دی. دریم کتاب چې د مدیرانو لپاره دی یا هغه کسان چې تصمیمونه ډېر نیسي یا د یوه کاروبار مشر یا رهبر یا غواړي نوی شروع کړي تصمیم نیونه دی. د هاروارډ پوهنتون لیکوالانو دا لیکلی دی چې دا په تصمیم نیونه باندې بحث کوي، ځکه زموږ ژوند چې دی زموږ د تصمیمونو محصول دی. کوم ځای کې چې موږ یو هغه زموږ پخوانیو تصمیمونو پایله ده. که چېرته موږ وغواړو پرمختګ وکړو موږ باید نوي تصمیمونه ونیسو، ښه تصمیمونه ونیسو. دا چې موږ څرنګه مؤثره تصمیم ونیسو زموږ داسې تصمیم چې هغه غلطۍ ونه لري، هغه موږ سمې لارې ته بوځي، هغه عواقب یا هغه پایلې چې دی هغه خرابې نه وي، موږ باید د تصمیم نیونې کتاب حتما مطالعه کړو د کاروبار د یوه بنسټ ایښودونکي په حیث باندې. او بل کتاب چې دی هغه تجارت جنگ دی، پښتو ژبې ته بدبختانه ده هم نه دی ژباړل شوی، باید په فارسي ژبه کې موږ مطالعه کړو. دا کتاب چې دی په رقابت باندې تر ډېره پورې راڅرخي چې که چېرته موږ وغواړو رقابت وکړو هغه قوانین د رقابت موږ باید زده کړو، هغه ارزښتونه چې موږ باید په خپل بزنس کې پیدا کړو هغه باید موږ ترلاسه کړو. دا کتاب چې دی د کاروبار د سکتورونو لپاره یو مؤثره کتاب دی. پنځم کتاب د بلو اوشن ستراتیژي، بلو اوشن ستراتیژي یا استراتیژي اقیانوس آبي. دا کتاب چې دی موږ ته لکه نوم څخه چې څرګندېږي موږ ته شنه مسیرونه راښیي، یعنې موږ ته هغه ځایونه چې هلته رقابت دی یعنې سره بازارونه دي هغه هلته غواړي چې د هغې څخه موږ وباسي، یعنې موږ ته د رقابت څخه هاخوا یو بازار غواړي را معرفي کړي. که چېرته موږ دغه کتاب مطالعه کړو زموږ بازار یا زموږ بزنس چې د هغه رقیبانو په سرته کې چې کوم دی د هغې څخه موږ کولی شو وباسو، یو نوی بازار رامنځته کړو یا هغه بازار خپله غټ کړو یا رقیبان دومره شاته پرېږدو چې هغه هېڅکله په موږ پسې ونه شي رسېدلی. استراتیژي اقیانوس آبي کتاب چې دی دا هم زه د ټولو کارپنځونکو لپاره وړاندیزوم. تاسو په کمنټ کې ماته ولیکئ چې تاسو کوم کتابونه د افغانستان کارپنځونکو ته د افغانستان تجارانو ته په افغانستان کې چې څوک کاروبار کوي کوم کتابونه تاسو ورته وړاندیزوئ چې حتما باید مطالعه کړي.